په کندوز کې د مجرمینو د نیولو په دوام د دغه ولایت د درېیمې حوزې په مربوطاتو کې د یادې امنیتي حوزې د کشفي او امنیتي سرتیرو لخوا 7 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولي دي او مجرمینو د لومړنیو څېړنو پر مهال پر خپل جرمونو اعتراف هم کړی دی. په ورته وخت د ښار اړوند د درېیمې امنیتي حوزې مسؤلین د مجرمینو په نیول کېدو کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او ژمنه کوي چې امنیتي پولیس به د خلکو د امنیت په تأمین کې هیڅ ډول هڅې نه سپموي. په تیرو 40 ساعتونو کې 7 کسانه د شرابو د څښلو په تور زمونږ کشفي پرسونل ونیول او پس له ابتدایي تحقیقاتو نه به موږ انشاءالله خپلې مربوطه مرجع ته وسپارو. ټول ولس ته موږ دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې هغه هر قسم جنایت وکړي. بل لور ته د کندوز اوسیدونکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو هڅې د ستایلو وړ بولي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو د امنیت د لا ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ او مجرمین د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو یو نیک ګام ده چې د پولیسو لخوا مجرمین نیول شوي او قانون منګول ته سپارل شوي، خو د موږ خلکو دا نور هم له دوی نه تقاضا او هیله ده چې دغه ګامونه ګړندي کړي او همدغه شی د امنیت په هڅه کې وشي چې مجرمین لکه سابق غوندې بیا سر راپورته نه کړي چې د امنیت د دې ښار چې فعلا ډېر ښه ده په خرابېدو شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د واکمنۍ سره سم په دغه ولایت کې امنیت ټینګ شوی او ګڼ شمېر مجرمین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.